د اسلامي امارت مخکښ غړی شیخ عبدالحمید حماسي صاحب میلمه دی. اسلامي امارت راغی افغانستان ته، په افغانستان باندې حاکم شو. هغه نه وروسته یو سرپرسته اداره تعین شوه، سرپرسته کابینه رامنځته شوه. تقریبا داخل کې ځینې کسان یا ځینې ډلې او د باندې هیوادونه یوه نیوکه لري چې دا ټول شموله نه ده یا ټول منلې نه ده. ستاسو ځواب څه دی دته؟ وزیر مو د پنجشیر ولایت تجار ده، یو معاون یې د کابل ولایت تجار ده، بل معاون یې د سرپل ولایت تجار ده. نو همه شموله که دوی دې ته وایي چې پخواني هغه څوک چې وطن ته خیانت کړی ده، هر وخت کې اشغال او پردي راوستلی دي، نو که دوی دغه ته همه شموله وایي بیا خو کیدی شي همه شموله نه ده. اما که همه شموله دا معنی چې افغانان پکې وي، هغه که د شرق وي که د جنوب وي که فارسیبان وي که تاجک وي که ازبک، په دغه معنا خو همه شموله ده. بله خبره دا چې د همدغو ډلو نه اوس په دې باندې بوخت دي په بهر کې، دوی وایي چې موږ به یو بل حکومت اعلانوو. فکر کوئ چې دا به اسلامي امارت یو سرخوږی پیدا کړي؟ دلته د دنیا ټول پهلوانان راغلي ول، په میدان کې ماته وخوړله. انشاءالله بل داسې پهلوان پاتې نه ده چې راشي. افغانانو ته څوک تشویش نه ایجادوي. کم کسان چې د افغانستان نه باندې په دې باندې فکر کوي چې نوی حکومت دا 20 کاله په دې هر څه وسول، پیسې پې مصرف کړلې، وغږېدل، هېڅ فایده نه کوي. نور د افغانان نه ځوروي څوک باندې له وطن. او اکثره دغه کړۍ چې وي دا ټول استخباراتي کړۍ دي، تر یو چا پورې تړاو لري. ښه زمینه افغانانو ته مساعده ده. نو اوس مثلا چې یو چا ته چوکۍ ونه رسېږي، ته نارې وهي چې زه به داسې کوم داسې، راځه امن شته ده، دلته ډېر نور کارونه شته ده. خو که په چوکۍ درته ونه رسېدله، وزیر رئیس نه سول، یو بل خدمت وکړه دې وطن ته، نو څه ضرور ده چې بیا وطن ته شخړې را جوړوي. اسلامي امارت د عدلي وزیر ویلي چې دوی به د موقتې دورې دپاره د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون یو څه تعدیل سره چې شریعت سره په ټکر کې نه دوی به پلی کړي. څومره فکر کوئ چې د اوس لپاره ښه زمینه ورته برابره ده او ښه یو قانون کیدی شي موقته دوره کې؟ نظام چې چلیږي هلته به ته یو قانون لرې. خلک داسې فکر کوي چې د طالبان یا اسلامي امارت په داسې یو موقف کې ده چې هېڅ څه شي نه ده خبر. هر نظام چې چلیږي هلته یو قانون ته ضرورت شته. موږ هغه اساسي قانون سره ورانه وه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې و، د غربیانو د چتر لاندې جوړ شوی و. داسې چې د افغانستان د خپلواکۍ په وخت کې چې افغانان خپلواک ول، اول ته اساسي قانون وي، هغه مادې چې اسلام سره په ټکر کې نه دي، هېڅ موږ مخالف نه یو. هغه به هلته د هر افغان په لاس کې وي انشاءالله دا امارت. ځکه یو نظام چې چلیږي قانون ته ضرورت شته، هغه مادې به وي، هر بخش کې مادې، په هغه مادو باندې به سړی تګ کولی شي. د ښځو په اړه باندې چې د کار اجازه به ولري ونه لري، او د تعلیم په برخه کې، یعنې تر 6 صنفه پورې خو هم تعلیم شته او خصوصي مکتبونه او پوهنتونونه فعال دي. اسانه خبره ده. ما مخکې یو بل تلویزیون سره هم دا خبره کړې وه. د افغانستان اسلامي امارت تر تسلط لاندې چې تقریبا دا ډېر کلونه کېږي، هلته مدارس وي، د ښځو مدارس وي، امارت ورته اجازه ورکړې. خیر د ابتدایي حالت ته انشاءالله چې زمینه دې ته مساعده سي چې یو ورې دغه بحراني حالت نه لږ هغه وځي، انشاءالله امارت د دې مخالف نه ده. یعنې شرعي مشکل نه لري، شرعي مشکل انشاءالله نه لري چې په شرعي چوکاټ کې وي چې د تعلیم په برخه کې او د کار دپاره د زمینه مساعده ول. هغه به انشاءالله مشران په هغه باندې یو څه ترتیب ورته برابر کړي. اوس بله وزارت صحت کې، وزارت صحت په معرفي غونډه کې زما هلته ښځې وي، هغه ډاکټرانې چې په شفاخانو کې وي، هغه ټولې هلته ناستې وي، مجلس کې ناستې وي، او هغه د شرعي په چوکاټ کې چې کوم هغه چې مراعات شي، هېڅ مشکل نه ده. د افغانستان د اسلامي امارت مخکښ غړی شیخ عبدالحمید حماسي صاحب، ستاسو نه ډېره مننه کوم چې خپرونه کې برخه واخیستې. مننه، الله مو ښه لاره، سلامت کامیاب اوسئ. ډېره مهرباني.